د کندوز د اشتیارچي ولسوالۍ سړک قرعه چونه هغه پروژه چې تطبیق ته یې لسیزې ارچمیشتي او په لویه کچه کندوزیان انتظار وو، خو دا مهال د نوموړې لویې لارې د قرعه چونې چارې 50 سلنه بشپړې شوي او د پاتې برخې کارونه یې هم په ښه کیفیت دوام لري. مسؤلین وایي د دغه سړک ټولیز لګښت 500 میلیونه افغانیو ته رسیږي چې د ټولګټو چارو وزارت لخوا ورکول کیږي. با اندازه حدود 9 کیلومتر سرک ریزی شده و همچنان مابقی کار آن هم جریان داره. انشاءالله الرحمن تا وقت معینش تمام میگردد. هزینه 498 میلیونی منظور شده. با تطبیق از این پروژه ولسوالی های مرزی به خصوص ولسوالی دشتیارچی به مرکز وصل میشه که انشالله یک گام نوین برای ملت ولسوالی دشتیارچی می باشه. با تطبیق از این پروژه هزاران هموطن ما شامل کار شده، اشتغال زایی برشان پیدا شده، مشکلات های ترافیکی همچنان حل شده. د دشتیارچي ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي او موټر چلونکي وایي چې تر دې وړاندې د خرابو لارو له امله له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان، خو اوس د دې سړک له جوړېدو سره د دوی تګ راتګ اسانه شوی او د موټرو تخنیکی ستونزې هم راکمې شوې دي. ما خوشبین به این هستیم که همچون پروژه در ولسوالیا و ولایت کشور عزیز ما چیز فراهم شده، چون سابق که بود مثلا ما یک مریض می داشتیم یا یک کدام گپ دیگه بود 4 ساعت 5 ساعت ما میرا را طی می کردیم تا به مقصد خود می رسیدیم. دلته پخوا پر دې لارې چې موږ تلو ډېر غټ مشکلاتونه وه، د سړک کانډو کاپر و، اوس سړک راپورته شوی دی ماشاءالله ډېر په سویه باندې جوړ شوی هم دی او موټروانان ډېر غټ سوالاتو سره برابر دی، ودرېده ښه کارونه په مخه روان دي. یاده پروژه داسې مهال پر مخ روانه ده چې د کندوز د ټولګټو چارو ریاست د روان مریض کال په ترڅ کې 8 لویې وړې پروژې تطبیق کړي او د یو شمېر نورو پروژو چارې لا هم جریان لري.